دوستانو ماشومان او فیملی دا ویډیو مه ګورو، ځکه چې په دې کې داسې کلیپونه موجود دي چې د ماشومانو او د فیملی لیدو نه دي. نن سبا یو څه خلکو د پښتو نوم ډېر بد کړی دی چې په هغې کې 50-60% د پښتو ډرامو او د فلمونو اکټران دي. نو په دې کې یو محمد حسین سواتی هم دی چې خلک یې سواتی په نوم ډېر زیات پیژني. نو دوستانو د دې معلومات زه تاسو سره شریکوم او اوس یو څو کلیپونه او یو څو ویډیوګانې زه تاسو سره د محمد حسین سواتی شریکوم. دوستانو تاسو یې لیدلی شوي چې د څه کړي او څه وي. د څه شي دپاره موږ په فحاش فلم کې کار نه کوو. نو فحاش فلمونه خو نشته، اوس دا څلور لګېدلي ته لاړ شه وګوره که نه. فحاشي پکې نشته. نو ما ته خو پکې نه ښکاري. ما دا ډانسونه او دا حالات دوستانو چې تاسو په خپله سترګو ګورئ، تاسو قضاوت کولی شئ چې دا څه دي او دې خلکو ته څه پکار دي. او کله داسې شوي چې په پښتو کې داسې ډانسونه یا داسې حالات چا کړي دي. دوستانو دغه هغه خلک دي چې پښتو نوم یې ډېر زیات بدنامه کو، او دا ډانسونه هغه ډانسونه دي چې انګلیش فلمونو کې هم داسې ډانسونه نه کېږي او نه د انډیا فلمونو کې کېږي. دروغ، بلکل دروغ، دروغ، بلکل دروغ. او داسې ډانسونه چې کومو فلمونو کې کېږي او د دې لیدل هم په ماشومانو او د کم عمر خلکو بند دي هغه ملکونو کې. خو بیا هم دوستانو دغه پښتو فلمونه دي چې ماشومان هم په سینماګانو کې او کور کې او په سیډیګانو کې او په یوټیوب باندې هم نن سبا دوستانو دا فلمونه شیر شوي. دا هېڅ په کار نه دي چې دا ویډیوګانې او دا ډانسونه او دغه حالات ماشومان او فیملی او زنانه وګوري په کورونو کې. خو بیا هم دغه ویډیوګانې په انټرنیټ کې او په یوټیوب کې چلیږي. دوستانو دغه کلچر، دا ډانسونه او دا حالات خو هېڅ په پښتو کې نه وو او نه اوس شته. او دغه چې کوم دوی شرابونه او کبابونه او جونکیانې او ډانسونه، دا خو ما هېڅ په پښتو کې نه دي لیدلي. دوستانو که تاسو لیدلي وي ما ته جواب راکوئ. د دغه خلکو وجې ټولې دنیا کې د پښتو نوم بدیږي او دغه فلمونه چې خلک ګوري وایي پښتانه به دا شی وینو. د دغو خلکو هر فلم او هر ډرامه کې دا جونکیانې او دغه فحاش ډانسونه چې هېڅ د لیدو نه دي، خو بیا هم دغه خلک په هره ډرامه کې او هر فلم کې دغسې فحاش ډانسونه، دا شرابونه او دا حالات پیش کوي چې پښتون سره هېڅ تعلق نه لري. دوستانو تاسو څه وایئ چې دا د پښتو بدنامي نه دی؟ دا پښتون سره زیاتی نه دی؟ د دې خلکو مخنیوی نه دی پکار؟ دې خلکو نه پوښتنه نه دی پکار؟ خو نه، دې نه چې څوک پوښتنه وکړي نو دوی سره ډېر ښه جوابونه وي. دوستانو یو پروګرام کې یوسف جان عثمانزي د سواتی نه پوښتنه وکړه چې تاسو چې دا کوم تصویر وړاندې کوئ او دا تاسو چې کوم حالات راخیستي او تاسو چې کوم فلمونه جوړوئ، دا د پښتون یو غلط تصویر نه وړاندې کوي او غلط عکاسي نه کوي. او د دې جواب وګورئ دا څه وایي. کله بیا موږ فلمونو ته کینو نو هغې کې هم تصویر ډېر غلط جوړېږي. زما دا خبره ټیک ده او که غلط؟ ستا خبره خو زه خو ورته ټیک په دې باندې نه وایم. دوستانو دا وایي چې زه تا خبرې ته ټیک نه وایم. ولې؟ دا کم کارونه چې ته کوې دا ټیک دي؟ دا کمې ویډیوګانې چې تاسو دا ولېدې دا ټیک دي؟ دا کم شراب چې دی څکي هر فلم کې دا ټیک دي؟ دا دوستانو ټیک نه دي. دننه چې تاسو کم یو سواتی پروت دی که نه، یو ضمیر خو هم وي که نه، هغه تاسو ته څه وایي چې یاره دا کار کې دا ټیک دی که غلط؟ ما چې څومره پورې اوسه پورې کړې الحمدلله غلطه مې نه ده کړې، نه غلطه کوم او نه یې راباندې ده چې هغه پلار کولی شي. په مطلب باندې ورسېدې که نه چې زه یې نه کوم که نه، په ما یې د چا پلار نه شي کولی. اوسه پورې مې نه غلطه کړې نه به یې مزید وکړم. دا چې ښه راته ښه کومه چې ښه یي کوم به یې چې نه یي، هېڅ ضرورت مې نشته دی. ستا دا نامخوکه به له روانه کړم، ستا کار شو چې تا رښتیا ووایې. سمه خوځوه چې کوم ځای دې نه خرابېږي مه خرابوه. دروغ، بلکل دروغ. هغې خو مجنون کاکا لیلا چاچي پسې نه یې والی. دا څومره چې کم کار زه نه کوم وایي ما باندې چا پلار هم نشي کوي. یعنې دا ټول کارونه یې تا په خوښه کېږي او ته پکې 100% راضا یې. او دنه چې کله پوښتنه وشوه چې دا بربنډې جنکې او دا شرابونه او دا کبابونه چې تاسو په فلمونو کې کوئ دا ټیک دي، نو دی پکې څه وایي؟ دې څیز نه چې تاسو لاس نشي اخیستی چې یو ښه فلم جوړ بربنډو دا جنکۍ به ترې وباسي او شرابو ګیلاس میلاس به نه چېړې. بربنډو دا جنکۍ به ترې وباسي او شرابو ګیلاس میلاس به نه چېړې. ښځه د بربنډې جنکۍ هم ته یې وویستې او شراب ګیلاس به هم نه چېړو. ښه دا چې کوم کار ته کوي دا څه شی دي؟ دا
دوستانو هغه کار دی چې پښتو نوم یې خاورې سره خاورې کو. دا د قومي لوټ هغه عمل دی چې ټول پښتانه په شرمو و شرمول. ټول خلک دا فکر کوي چې پښتون دغسې عملونه کوي، یعنی بچا باز دی او څه خبرې په پښتون پسې کېږي داسې خلکو وجې نه. داسې خلک ډېر کم دي، خو بیا هم دې خلکو ډېر زیات خرابی جوړ کړی دی. دا هلکانو سره چې دی ډانسونه کوي په وجرو کې، په فلمونو کې، په ډرامو کې، دا وایي دا روغ کار دی. پښتون داسې دی، دی دا حال ته وګوري چې دا څه کوي، دی کم کار شروع کړی. دا دوستانو روغ دی، دا هم ترې وباسو. کوم ترې وباسو؟ دا هم ترې وباسو. دا ټول خو چې ترې وباسو تا به هېڅ هم پاتې نه شي، فلم خو به دې لاړ شي، خالي به پاتې شي او منټ به پاتې شي. نو ښه دوستانو دا عملونه تاسې ولیدل چې دا څه کوي. ووایئ چې تاسو سبق څونه ویلی؟ ما شکر الحمدلله ویلی نه دی. ما شکر الحمدلله ویلی نه دی.